بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم پښتنو ورونو، ډېر ډېر سلامونه. رب تعالی مستوري د اسمان کا د دنیا هر کونج نه کوم پښتانه ورونه زما ویډیو ګوري، کوم مسلمانان ورونه زما ویډیو ګوري، مسلمانان خویندې، د الله دې در باندې رحمتونه وي. رب تعالی چې څومره تاسو غمونه، ټینشنونه، پرابلمونه کې وای، هغه یې الله تاسو نه وغړوي. الهي امین کې. بلکې نن ورځ دی او څنګه چې تاسو ته ما په ویډیو کې ویلي وو چې زه همیشه دلته راشم، بس د پولې په سر باندې ناست وم سهار کې تر غرمې روټۍ پورې، چې بیا کور نه راپسې ټلیفون وشي چې روټۍ ته راځې او که نه، زه ورته وایم چې بیا درځم. نن بیا به د پوله په سر باندې درته ناست یم. دا ډېر ښکلی ځای دی، ډېر ماته خوند راکوي. د نارنجانو ونې ټولې نارنجانو نه ډکې دي خوند راکوي ډېر زیات. او راځو یو دوه ورونه په ټلیفون کې در سره راواخلو. یو ملګری وایي چې موږ د ټلیفون وکړئ، دته به لږ ټلیفون وکړو ستاسې مخامخ. نو خبره موضوع خو زما صرف ته دی پېښور لږ په ماحول باندې دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاله ښه جوړې؟ ستړی مه شې جعفر، ستړی مه شې وروره. خیر دی. خیر وروره. خیر دی الحمدلله. ته څه لاله جوړې په خیر یې؟ الله دې سلامت لره وروره، خوشحاله اوسئ، وخت یې ښه تېرېږي. لاله ستا ویډیو هر ټایم ګورو، ډېر خوشحاله کاږو ستا مینه په محبت باندې. خوشحاله اوسئ، رب تعالی دې خوشحاله لره سره ټولو مسلمانانو. څه خاص پیغام، څه خاص خبره وروره؟ نه یو پیغام هم نشته، بس خوشحاله اوسې، هر ټایم دغه پروګرامونه کوه، مینه محبت تر دې ښه کار بل نشته. انشاءالله انشاءالله. رب دې سلامت لره، خوشحاله او آباده اوسئ. ډېره زیاته مهرباني. د الله په امان. ښه، دغه د هغه په څه ورته وایي، د پېښور په ماحول باندې چې ملګرو زه درته یوه خبره کوم ډېر په مینه محبت سره، چې دا خبره تاسو زړه ته وانه څوئ، پرې خفه نه شئ، بلکې لږ سوچ وکئ. هغه دغه رقم ته چې د دې پېښور کوم ځوانانو طبقه دی، که جنکیانې دي که هلکان دي، نورو علاقو خو راته پته نشته، خو پېښور کې مې ډېر زیات ملګري دي، ګرځم را ګرځم. نو چې سهار ملګرو ته ټلیفون کوم نو ټلیفونونه یې بند وي، 7 بجې 8 بجې حتی 6 بجې. دا لکه چې تاسو دپاره نیمه شپه دی په پېښور کې. دا ولې داسې یایې؟ زړه مې درنه بدېږي و ملګرو. سهار وخته راپاڅېږئ او د شپې وخته وده کېږئ. زه د شپې په پېښور کې هم خلک وایي پېښور کې خو خلک د شپې 12 او 1 په 2 بجو پورې ناست دي. نو ملګرو زه خو چې راغلی یم همغه یورپ ټایم مې دلته هم ځان سره راوړی دی. نو د شپې 10 بجې زه وده وم، یقین مو راځي که نه؟ د شپې 10 بجې زه وده شم او سهار وخته ښایسته پاڅو، ښه په مینه محبت سره پاڅو او ښه واکینګ وکړو دلته. څه ښکلی وطن خدای پاک درکړی دی. لږه ګرمي پکې لږه کله واري لږه زیاته شي او کمه شي، دې پسې خو مه ځئ، صحت پسې لاړ شئ. ښایسته ښایسته باغونه خدای پاک درکړي دي، ښایسته ځمکې خدای پاک درکړي. دا شانتې دا پولې وګورئ، دا ښایسته علاقې وګورئ، دا وګورئ، داسې ښکلې ښکلې علاقې دي په دې پېښور کې، داسې به ډېرې زیاتې وي. لږ ګرځئ ملګرو، خپلې خویندې ځان سره راوباسئ کور نه، په دې چې د زنانو هم حق دی. خپلې خویندې ځان سره راوباسئ، د چا چې وادونه وي خپله ښځه ځان سره راوباسئ. لږ ګرځئ په دې علاقو کې چې واکینګ کوئ او ذهن مو تازه وي، وجود مو تازه وي، وینه مو تازه وي. نو داسې مه کوئ، کورونو کې ناست اوسئ. او بیا ډېر زیات ورونه داسې دي چې تاسې د شپې ډېر ناوخت پورې ویښ یئ او بیا د ورځې چې کوم دی 10 بجې 11 بجو پورې یو ورور نو وده وي خوب کوي، یوه خور وده وي خوب کوي. ملګرو لږ احتیاط وکئ. یورپ ته که راشئ تاسو کافر وګورئ، کافر سهار وخته 5:30 6 بجې پاڅېږي د سحر، چې زمونږ او تاسو د مونځ ټایم وي. هغوی نو بیا واکینګ کوي، منډې وهي، ټول خلک واکینګ کوي. په داسې علاقې خو مونږ لرو هم نه په یورپ کې. داسې علاقې لرو چې ملګرو هلته په سهار وختي ډېر بعضې وخت ډېر سخت ساړه وي، د ساړه وجې نه هم خلک نشي راوتلی، خو مګر هم هغه خلک بیا هم راوځي. تاسو ته دومره ښکلې هواګانې، اوس خو را پېښور هوا ډېره ښکلې ده، د جنت هوا ډېره ښکلې هوا ده. نو داسې راوځئ ملګرو، تاسو خپل کور نه فیملي ځان سره راوباسئ، خپلې کشرانې او مشرانې خویندې ځان سره راوباسئ. ښایسته سپورټس بوټان واخلئ، کور کې خپلو فیملیز ته ټول بوټان ورته واخلئ، واکینګ دپاره، منډو دپاره. خپلو ماشومانو ته بوټان واخلئ، خپله ځانو ته بوټان واخلئ. دا خو کومې خرچې نه دي ملګرو. نو داسې کوئ، دا ځان سره فیملي راوباسئ، ښایسته ګرځئ پرې واکینګ ایریا باندې، د باغونو کې په دې پولو سر باندې. تاسو ته خو هېڅوک څه نه وایي که نه چې دلته تاسو ولې ګرځئ.
مسلمانان یې شکر پښتانه یو بیا چې زنانه را سره روانه وي د هر سړي سر ټیټ وي څوک هم چاته نه ګوري چې دا زنانه یې ولې چېرته روانه کړې خو هر سړی احترام کوي چې د کور زنانه یې دي پردي خلکو سره خو څوک نه ګرځي نو ملګرو خپلې زنانه ځان سره وروباسئ لږ ګرځئ واکینګ کوئ دا څومره ښکلي باغونه دي زه هېڅ فیملي دلته نه ګورم هېڅوک نه ګورم چې دلته واکینګ کوي سحر راشم دلته کینم واکینګ وکم د علاقو ته ګورم هېڅوک دلته واکینګ نه کوي څومره ښکلې علاقه ده که داسې علاقې تاسو یورپ کې وګورئ دا به خلکو نه ډکې وي واکینګ کوي ټول خلک ورزش کوي چا سره خپله ښځه وي چا سره خپله ګرلفرینډه وي چا سره خپلې زنانه وي کور کې هلته خو دا ګرلفرینډ دا شیونه دي کافر دي که نه نو لکه تاسو چې کور نه راوځئ خپلې خویندې ځان سره راوباسئ خپله ښځه ځان سره راوباسئ چې د هغو هم حق وي چې هغو هم زړه تازه شي چې واو ماشاءالله خپل رور سره نن روانه یم واکینګ ورسره کوم دا د فخر خبره ده دا ډېره پاکه خبره ده د الله تعالی خوښېږئ الله پاک در کې نوره مینه محبت اچوي نو دغه شانته کوئ ملګرو لږ ګرځئ او بس نور زه در څه خبرې نشم کولی نصیحت درته نه کوم خدای مو خوشحاله و آباد لره نو لږ ګرځئ ملګرو ډېرې ښکلې ښکلې علاقې دي تاسو ته خدای پاک په دې پېښور کې درکړي نورو علاقو کې به هم دغې نه ښکلې ښکلې باغونه تاسو لرئ څوک والله که تاسو منې کې چې دلته تاسو په دې پولې باندې مه تېرېږئ دومره جاهلان فکر نه کوم چې موږ او تاسو کې څوک وي ښکلي مسلمانان یو ښکلي پښتانه یو انسان باندې چې سلام واچوي دوستي بل رور درته وایي چې وعلیکم سلام وروره ګوره ورور نه هم درته ووایي د دې مطلب چې موږ او تاسو ښکلي په اتفاق یو خو یو بل سره پېژنو نه همدغه جان پہچان دی چې لرې نه یو بل باندې سلام کوئ چې السلام علیکم وروره دا بل ورور به درته وایي چې وعلیکم السلام وروره بس سیده تېرېږئ یو بل نه او که چېرته جان پہچان کوئ نو ودرېږئ لکه څنګه زه دلته دوه باباګان دي هر سهار چې راشم اوس مې ښه ملګري شوي دي نن سهار پټي کې ورسره لګیا وم یقین مو راځي که نه لور را سره و لور را سره و نو ورته مې بابا مې دغه واښه در سره زه کټ کوم نو ښایسته واښه مې ورسره کټ کړل داسې مزه یې راکړله هغه واښو کټ کولو خولې خولې واچول خو دوی راته خندېدل نو ډېر زیات هغه یو بابا راته وایي بچیه ډېر خوږ را باندې لګېږي دا 3 ورځې موږ سره ملاقات کوي وایي ته کوم ځای نه راغلی تاسو فکر وکړئ چې ګورئ بابا ماته وایي دا کوم ځای نه راغلی لکه هغه بابا ته پته لګېدلی چې په دې علاقه کې پیکه پیکه خلک دي څوک چا سره نه ملاویږي نو زه راغلم ملګرو خپل لاسونه مې ورسره په دې خاورو کې خړ پړ واچول لور مې ورسره وکړل واښه مې ورسره کټ کړل ورسره په خندا وم ښایسته ښایسته کیسې مې ورته وکړې هغه باباګانو دومره زیات خوښ شوم که نه چې هغه بابا راته وایي دې سوري ته یې راته وګوره اوس به راشي ګوروي لایو ویډیو کې ګورئ دی لاړو وایي کور نه زه چای راوړم ونه خوځېږې وایي دواړه کینو هغه بل بابا وایي زه لور کټ لږ واښه نوره کټ کوم وایي ته درځه نو ما ورته وایي زه در سره کټ کوم نو دا مینه محبت دی ډېر زیات خوند کوي ډېره زیاته مزه کوي زه دا چېرته پېژنم دا باباګان کوم ځای نه راغلي دي خو وګوره هغه اوس یو کور ته لاړو دی به اوس چای راوړي بېچاره زړه مې پرې بدېدلو خو هغه مینې نه یې وویل محبت نه یې وویل دا خبره وکړه نو منې مې نه کړو وایي زه دا د ده مینه ده نو په دې وجه مې منې نه کړو وایي ځه را دې وړي چای دې راوړي نو دغه شانته ملګرو یو بل سره ښکلي پښتانه واوسېږئ چېرته چې ځئ سلام زیات اچوئ په کشر په مشر په زنانه په هر سړي سلام اچوئ زنانه را روانه هم وي سلام ورته کوئ السلام علیکم خورې دا ډېر خوند کوي دا کومه بده خبره نه دی ملګرو سلام کول د الله رحمتي ده په انسان باندې که تاسو زنانه ګورئ که هر څوک ګورئ والله ملګرو زه کله کله وارې قسم درته کوم په زنانو هم سلام واچوم را روان وم ډېر د خوشحالۍ نه یوه ښکلې زنانه په حجاب کې را روانه وي دومره خوند راکړي لکه خپل کور کې مې چا خور وي نو دستي ورته وایم خورې السلام علیکم اگر ځان غلی کړي یا سلام جواب را نه کړي او یا یې راکړي ډېرو زیاتو خویندو راته ویلي وعلیکم سلام وروره نو دا وګوره دا د مینې محبت پیغامونه دي ملګرو داسې مه کوئ خو بل غلط نظر مه کوئ غلط نظر چې نه کوئ نو انشاءالله تعالی چې موږ او تاسو به ډېر ښکلي خلک شو کوشش کوئ ملګرو یو بل سره مینه محبت خواره کوئ نو ګرځئ خپل فیملي ځان سره راوباسئ خپلې خویندې ځان سره راوباسئ خپله مور ځان سره راوباسئ خپله ښځه ځان سره راوباسئ خپل بچیان واړه واړه ځان سره راوباسئ ګرځئ په دې پولو کې په دې غرونو کې په دې ښایسته ښایسته سړکونه د پېښور کې خو ډېرې ښکلې ښکلې علاقې دي که علاقې درنه لرې وي نو یوه رکشه نیسئ یا یو ټاکسي نیسئ نو ځئ داسې یو باغ ته راځئ دا علاقې ته که تاسو راځئ نو راشئ زه هر سهار دلته ناست یم کوم وروڼه دلته ما سره میلاویږي دا اګریکلچر یونیورسټي ورته وایي اګریکلچر یونیورسټي مخامخ د دې نه چې دې خوا راتوی شئ تېر شئ ملګرو دلته مخامخ یو باغ دی د فروټ باغ دی چا نن تپوس وکړئ چې باغ چېرته دی دلته راشئ په دې پولې به زه همیشه دلته ناست وم دا باباګان مخامخ ناست دي دوی سره به هم ستاسو ملګرتیا وکړم ډېره مزه به وکړي نو دلته به په مینه محبت سره ناست یو 2 ګنټې وخت به تېروو نو ښایسته خبرې به کوو یا به ځو هغه باغ ته به ځو باغ کې به لږه میوه خورو سړي ته به لږې پیسې ورکوو په دې چا د حق دی لږې پیسې به ورکوو خرمانۍ دي نوره شیزونه دي هغه دي شفتالان دي ورکړي ښایسته ښایسته
نو مزه کوي ملګرو. نو رب تعالی مو سلامت لره. راځو یو بل کال به واخلو ستاسو په هغه سره. وای زنانه کو سلام کرنا جایز نہیں ہے. داسې را چې یو مفتي نه به پوښتنه وکړو دې باره کې، مګر ما ډېرو زنانو ته سلامونه اچولي ملګرو چې کله تاسو زنانه ته د خپلې خور فکر وکړئ که نه چې په حجاب کې روانه وي که نه، نو هغه سلام به بالکل جایز وي. او که تاسو غلط نظر کوئ او بعضې ملګري دي چې زنانو ته لږ په غلط نظر شي، نو بیا سلام کول او یا هر قسم ته نظر کول، هر قسم ته خبره کول، دا به ټوله بیا ناجایزه شي. خو که تاسو زنانه په بازار کې را روان وي او په لاره کې یو زنانه را روانه وي په حجاب کې، نو که د خپلې خور نظر ورته وکړئ خپل کور کې چې ناسته ده، نو که هغې باندې بیا سلام وکړئ انشاءالله چې سلام به جایز وي، ناجایز به نه وي. او بل سلام کول دا د الله رحمتي هغه دی، رحمت دی چې وایي چې رحمتونه د وي د الله در باندې. دا بل ورم وایي په پردی زنانه سلام اچول جایزه نه دی. ملګرو یو مفتي نه به زه په خپله هم پوښتنه وکړم، صحیح دی که نه، جومات ته خو ځو نو انشاءالله یو امام نه به زه پوښتنه وکړم، که ویې ویل چې دا جایزه نه دی نو بالکل بیا به داسې وکړو چې بیا به هغه څه ورته وایي، زه به پوښتنه وکړم په خیره سره چې راته وایي چې ناجایزه دی، جایزه نه دی، انشاءالله سلام به بیا په زنانه زه نه اچوم. خو خدای ګواره چې کومې زنانو ته ما سلام کړي نو هغه خپل کور کې هغه بابا راغو بابا ما ته چای راوړلو. خدایا دا مینه ده، مینه. یو انسان سره په مینه واوسېږئ، په مینه ورته سلام وکړئ، دا نه چې تاسو دبدبه کې په ګاډو کې او په غریبانو باندې نظر نه کوئ او فکر کوئ. دا به ډېر بهترین انسان وي، غازي به وي چې تاسو په یو ګاډي کې تېرېږئ، یو ماشوم او یا یو ځوان او یا یو بابا پټي کې وګورئ یا په خړ لباس کې وګورئ او تاسو ورکوش شئ، د مینې سلام پې وکړئ، مدد ورسره وکړئ، خپل ځان ورسره مصروف کړئ، دا به تاسې غازیان وای، غازیان. خو که خپل په ځان باندې شولئ او فکر مو وکړو چې زه خو یو بیله مرتبه لرم او داسې یم هسې یم، اوس دې بابا راته وویل جامې دې ډېرې ښکلې دي بچیا، وایي جامې دې خړېږي. ما یې جامې د جامو لاندې وجود چې دی ما یې بابا را دې خړو خاورو نه جوړ شوی، دا په دا ظاهري لباس زمونږ مه غلطېږه بابا. نو دغه شانته خبرې ډېر زیاتې خوښ شوم او ډېر زیات مې خوښ شول. رب تعالی دی هغه دي را روان دي، الله مو سلامت لره. او بس داسې دی چې د ملګري اوس کامنټس کوم دا سلام خبرې کوئ. خیر ملګرو، بعضې وایي جایز دی، بعضې جایز. زما خدای تعالی ګواه دی چې دلته چې څومره پښتنو زناناوې بهر کور نه راوځي، خپل کور کې مې چې کومې سکه خویندې دي د هغو نظر ورته کوم. او الحمدلله داسې نظر الله پاک راته نه ده راکړی چې زه بعضې خور ته په سپک نظر شم. او داسې خویندې مې هم لیدلې چې مخامخ مې ودرولې دي، ورته ویلې مې دي چې خورې دا لباس دې لږ ټیک کړه، بیا داسې لباس کې راونوځې، زه ستا دیني لحاظ نه یو ورور یم، مشر ورور دی یم، بیا داسې راونوځه. والله قسم د هغې خور راته دوستي ریسپیکټ راکړی، راته ویلې چې وروره انشاءالله زه به دا خپل لباس صحیح کړم، اوس مې پرېږده سرک په سر دې راودرولې یم، دا شرم خبره ده زما لپاره. ما ستا شرم ستا حیا زما شرم او حیا دي، زه ستا صرف ورور کېږم، بله موقع نه وه په دې سرک مې راودرولې. خورې ډېره بښنه کوه، الله دې سلامت او په عزت کې ورسوه. نو ملګرو خفه نه شئ، نو ښه وخت درته غواړم. دا لنډه لایف ویډیو مې در سره وکړه. هو که راځئ نو سبا ته هر ورور راتللی شي، د اګریکلچر یونیورسټي ده، اګریکلچر یونیورسټي نه سیده سیده چې راتېر شئ، چا نه لږ تپوس وکړو ته باغ چېرته دی، بس باغ به درته وښیي. د باغ نه چې باغ په لاره راځئ ملګرو، په دې پولو په سر به سکندر روډ ناست وي همیشه دلته. نو راشئ ملګرو، کښې به نو دلته باغ ته به هم لاړ شو، شفتالان به وخورو ښایسته ښایسته، او تاسو سره سره به یوه لایو ویډیو هم وکړو چې پرون مې چې لایو ویډیو کې یاد کړې وه، دغه د ملګري هم راغلي دي. ښه وخت درته غواړم، الله تعالی مو درانده لره. ښه وخت. باباګان راغلل، دا ویډیو به ته نه بنده کوه. د الله په امان ملګرو، ښه وخت ولرئ.